یوه پاکستاني مقام پر افغانستان د غچ اخیستونکو بریدونو غوښتنه وکړه. په پاکستان کې د لنډمهاله حکومت د بلوچستان ایالت د اطلاعات او عامه اړیکو وزیر جنرال سکسي پډر اسماعیل خان کې د وروستي برید په خبرګون کې ویلي چې دوی باید په افغانستان کې په غچ اخیستونکو بریدونو خبر وکړي. اڅکزي پر خپله ایکس شبکه یا پخواني ټویټر لیکلي چې باید په افغانستان کې ځانګړې او هدفي حملې ترسره شي. هغه زیاته کړې چې افغان طالبانو ته باید پیغام ورکړل شي چې دوه ګونې لوبه نوره نشي زغمل کېدای. پډر اسماعیل خان کې د سه شنبې له برید وروسته چې د پاکستان د پوځ 10 سرتیري پکې ووژل او له 10 زیات ټپیان شول، د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په اسلام آباد کې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان د سفارت سرپرست احمد شکیب اظهار کړ. د وزارت په اعلامیه کې ویلي چې د طالبانو حکومت باید په دې اړه بشپړه څېړنه ترسره کړي، د عاملینو په وړاندې پرېکنده اقدام وکړي او د ټولو ترهګرولو او د هغوی د پټنځایونو پر وړاندې څرګند اقدامات وکړي. د طالبانو د حکومت چارواکو تر اوسه د بلوچستان ایالت د اطلاعاتو د وزیر د وروستیو څرګندونو او په اسلام آباد کې د لوی ډیپلوماټ د هزارولو په اړه رسمي څه نه دي ویلي، خو له دې مخکې ویلي وو چې پاکستان د ناامنیو په مهارولو کې د خپل ناکامۍ مسؤلیت پر طالبانو نه اچوي. د تحریک جهاد پاکستان په نوم ډلې پډر اسماعیل خان کې دغه برید مسؤلیت اخیستی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت دغه ډله د تحریک طالبان پاکستان یا TTP اړوند یوه ترهګره ډله بللې ده.